بسم الله الرحمن الرحیم. خرزو دی MCSE ولسمه ویډیو ته چې راځو په دغه ویډیو کې اسټارټ اخلو، یعنی سرور OS ورسس کلان OS یعنی وینډوز سرورز د دې او د کلان وینډو په منځ کې څه فرق دی؟ اول چې دی باید په دې تاسو پوه شئ چې سرور چې دی موږ سره یعنی د کوم کمپیوټر نوم نه ده، یعنی که چیرته تاسو لاړ شئ او بازار او ورته ووایئ چې ما ته یعنی سرور کمپیوټر راکړه، نو په بازار کې موږ سره د کوم کمپیوټر نوم یعنی سرور په نامه نه ده. سرور چې دی موږ سره یعنی د وینډوز نوم ده موږ سره. یعنی سرور وینډوز او کلاینټس وینډوز کې څه فرق دی؟ یعنی کله چې مو تاسو دغه سرور وینډوز را واخلو او په خپل یو پی سي کې انسټال کو، نو زمون هغه پی سي ته چې دی یعنی سرور کمپیوټرز لکه اوس چې مو تاسو وینډوز 7 را اخلو او په یو کلاینټس کې چې دی انسټالو یا په یو پی سي کې چې دی انسټالو، نو موږ نه یو کس پوښتنه کوي چې ستا کمپیوټر کوم یو دی، نو موږ ورته څه شی وایو؟ وینډوز 7 یعنی وینډوز 7 کمپیوټرز. نو سرورم چې دی موږ سره یو وینډوز ده، یعنی کله چې مو تاسو په کوم پی سي کې دا انسټال کړو، نو زمون هغه پی سي ته چې دی یعنی سرور کمپیوټرز. چې د دې سرور په واسطه بیا مون کولی شو چې په اداره کې مون سره څومره کمپیوټرز دا غونډه چې دی اداره کو یعنی کنټرول کو، یعنی د خپل لاس لاندې وینس. ولی ځکه چې دغه سرور وینډوز داسې جوړ شوی چې په دې نورو وینډوګانو باندې چې دی پابندي لګي. لکه پر اگزامپل موږ سره یوه کورنۍ ونیس، په کور کې هم پلار وي او هم د هغه بچي وي، یعنی ښځه لورګان هر څه. خو دغه پلار چې دی موږ سره یعنی سرور دی موږ سره، او د دې بچي د دې ښځه د دې لورګان دا ټول چې دی موږ سره کلاینټس دي. یوه ټوکه لګو، یعنی نن سبا چې دی ښځه چې دی پلار دی میره دی، چې صفا خبره وکړو، خو دغه نور چې دی که میره دی او که دا نور دی دا ټول چې دی د ښځې په ځای کې یعنی کلاینټس. خو هغه د خلکو مونږ خبره کوو چې پلار وي، خو مضبوطه پلار وي، لکه اوسنی حالت پلار نه وي چې ورنه ښځه جوړ شوي. خو خیر په کلي کې مو څه شته دی، یو مامام دی هغه هم داسې ډله جوړ شوی. راځو اوس خبره چې دی د سرورز ګورئ بلا ورپسې یعنی سرور کمپیوټرز یا سرور وینډوز چې کله مونږ راوالو په یو پی سي کې انسټال کړو، که کواتو 2 کې انسټال ہے، که کورای 3 کې انسټال ہے، که کورای 7 کې انسټال ہے، که هر یو پی سي کې ته دا انسټال ہے، هر یو پی سي کې دا انسټال ہے. نو زمون هغه پی سي ته چې دی یعنی سرور کمپیوټرز
چې بیا مونږ کولی شو چې د دې سرور کمپیوټر نه په دې ټولو خلکو باندې چې دی پابندي ولګوو. Yani server is a PC that control the all client PC. If you want to create a server that control your all client PC, so for this purpose must install server side yani OS or following the servers. Yani مونږ سره په یو اداره کې یو IT وي او دا نور چې دی کارمندان که فاینانس ده که اکاونټر ده که منیجر ده که هر بلا ډول خلک دي. خو چې کوم پی سي ته ته کښېنه هغه پی سي کې به تاسو سرور وینډوز انسټالوئ. خو دې نورو کې چې دی سرور به نه انسټال که دې نورو کې دم سرور انسټال کړو یعنې داسې فکر وکړه چې په کور کې ماشوم دم پیدا کېږي هغه هم به ځان پلار کې نیسي. یعنی دی نورو کې چې دی باید کلین وسی. کلینس نه مطلب وینډوز 7 وینډوز 8 وینډوز وستا چې سرور کلمه پکې استعمال نشي. یعنی مونږ کولی شو چې د دې سرور نه دغه ټول پیسیان د خپل لاس لاندې ونیسو. یعنی کنټرول کو منیج کو پالیسیانې ولګو او د خپل لاس لاندې یې تطبیق کو یعنی وینیسو. مشکل ونشته. یو کس وی چې تر اوسه پورې کوم سرورونه راغلي دي کوم وینډو ته چې دا سرور ویل کېږي. اولینی چې موږ سره راغلي یعنی وینډوز NT سرورز نیو ټکنالوجي. هغې نه بعد چې دا وینډوز 2000 ایډوانس سرورز آگے نہ بات چدے سرور 2003 سرور 2008 سرور 2012 او نن سبا چدے یعنی سرور 2016 چې د دې وینډوګانو د لارې نه مونږ کولی شو چې دا غونډه پیسیان د خپل لاس لاندې یعنی وینز. مشکل خو نشته. ګوره 7 میون پکې نشته 8 XP دا اسم پکې نشته. سرور چې دی بیا مونږ سره فیملیز لري ایډیشنلز لري لکه څنګه چې اوس 7 الټیمیټ هم راځي پروفیشنل هم راځي هوم هم راځي بیسک هم راځي انټرپرایز هم راځي یعنی قسم مونږ سره فیملیز دي. خو دا خو وینډوز 7 کې اضافه شوي XP خو خدا نو. خو مونږ سره دغه فیملی چې ګورې د سرور فیملیز دا د اوس نه دی راغلی دا د سرور NT نه راغلی. یعنی په 1994 دا مونږ سره په هغه دورو کې راغلی. دلته مونږ سره فیملی چې دی 4 فیملیز دي. یو ایکسټینډر دی بل انټرپرایز دی بل ډیټا سنټر دی او بل چې دی ویبس. که اوس مونږ 7 انسټالو الټیمیټ اخلو څه چې ډیسکټاپ آیکنز دي څه چې ډیسکټاپ بیکګراونډز دي څه چې مای کمپیوټر دی څه چې سټارټ مینوز دي. که مونږ پروفیشنل واخلو آیا د دې او د الټیمیټ په منځ کې فرق شته؟ ګرافیک انټرفیس درته وایم هیڅ فرق پکې نشته. کلم باغس دی کلم با الټیمیټ انسټال کړئ کلم با پروفیشنل انسټال کړئ خو ګرافیک خو یو ګرافیکس د دې چې د ګرافیک یو ګرافیکس دی خو فرق په یو نقطه کې شته. یعنی اصلي IT چاله ویل کېږي اصلي IT هغه کس دی چې په IT روم کې یو 2 پیسیانو کې سرور وینډوز انسټال کړي. ولی که یو می خرابیږي نو دا بل می خو کار پر مخ ویس. دغه یو سرور چې تو پریپیر کې کریټ کې جوړې دا نور سرورونه هم پکې انسټال نو ستا یو ورځ 2 ورځې چې دی لګېږي یو ورځ او 2 ورځ د ولګوله دا خو وینډوز دی کرپ کېږي وایرس هم وکړي بل هم وکړي.
او یو ځل چې د سرور وینډوز د کرپ شي نو خلک خو تاله انتظار نه کوي چې ورېږه یا خلکو ته ته ووایه چې زه یو 2 ورځې رخصتي وکړئ بیا هغې نه بعضو سرور جوړوم بیا راشي دا خو سره څوک نه مني نو باید چې د تا سره یوه بل پی سي هم اوسي هغې کې به ته سرور وینډو انسټال د دې دپاره که یو مې خرابېږي نو دا بل مې چې دی کار پر مخ باید ویسي اوس چې کله پلار مړ کېږي نو مشره زوی چې دی ډایرکټ مستقیم چې دی دا ټول کارونه څه کوي پر مخ یې وړي که نه وړي نو مونږ هم په اداره کې چې دی یوه 2 پیسیانو کې چې دی سرور انسټال اوس خبره دې ځای کې یو کې مې ایکسټینډر واغسته او بل کې مې ایکسټینډر واغسته کله چې 2 سرورونه یو بل سره کنیکه یا 2 یا 10 خو باید فیملی سیمز خو دوارو کې چې دی ما ایکسټینډر واغست ایکسټینډر په ژوند کې چې دی بل ایکسټینډر سره نه کنیکه ایکسټینډر په ژوند کې بل ایکسټینډر سره نه کنیکه ایکسټینډر وای واحد زه یو بس دویم کس نه قبل نو د دې دپاره چې دی که په کورونو کې انسټالوئ دا سرور ایکسټینډر اخلي هېڅ خبره نشته ولې کور کې سره یو پی سي به یې سرور انسټال یو بل به د سون کلینز به یې پابندي لګي خو په دفترونو کې ایکسټینډر وانخلي په ژوند کې م وانخلي ګنې دومره تکلیف وګورئ چې د حد نه زیات او که دفتر کې په یو پی سي کې سرور انسټالوئ خو دویم په سوچ کې دې نشته بیا هم څه خبره نشته وخت خو کله چې کرب شي نو بیا وخلو ته م ځان تیار کړه زه دې نه بعد خبره د انټرپرایز صرف خبره د کنې کولو کې دي نور خبره د ګرافیک کې نه دي موږ سره که انټرپرایز مونږ واخلو نو د دې په واسطه مونږ کولی شو چې 10 سرورونه یو بل سره کنې کړو 10 دانې ډېر شی دی و د ویب په واسطه او بخې د ډیټا سنټر په واسطه مونږ کولی شو چې 100 سرورونه یو بل سره کنې کړو خو فیملی سیمز او د ویب په واسطه مونږ کولی شو چې انلیمیټډ هغه یې معلوم نه دی څومره چې کنې کې نو کنې کولی شي اوس دا ګوګل چې استعمالوي غونډه ویب استعمال یوټیوب په دې کې لینک لري فیسبوک په دې کې لینک لري فیسبوک هم سرور دی یوټیوب هم سرور دی نور هم سرور دی یعنی دا غونډه دنیا سرورونه چې یو بل سره کنې کې نو باید څه شی واخلې یعنی ویب تشخیص مشکل خو نشته زه دې نه بعد خبره چې دی decline په بیس کې وړو these operating systems دغه وینډوګان only install in clan PC and this step of OS controlled by servers وای دا هغه وینډوګانې دي چې دا باید په کلانس کې وي دا هغه وینډوګانې دي چې دا موږ سره کنټرولېږي د چا لخوا نه سرور لخوا یعنی وینډوز چې ځان خپل پی سي کې انسټال سرور چې هر یو وي خو سرور وینډوز و په دې نورو کې چې کې فاینانس او ون منیجر او اکاونټر او دې نورو پیسیانو کې یعنی دغه وینډوګانې وایوس ولې ځکه چې دغه وینډوګانې د سرور لخوا نه سکیږي کنټرولېږي مشکل خو نشته خب زو دې نه بعد خبره دی اکټیو ډایرکټ یعنی کله چې مونږه دغه سرور وینډوز انسټالو بای ډیفالت چې د هغې سره کوم یو زور نه وي هغه هم از کلن غوندې وینډوز ور ګروپس وي بای ډیفالت خو کله چې مونږ په دې کې دغه اکټیو ډایرکټري انسټال کو یا ډومینز زیاتره خلک ورته اکټیو ډایرکټري وایي او زیاتره خلک ورته ډومینز وایي یعنی دواړه یو خبره ده
یعنی کله چې مونږ اکټیو ډایرکټري و یا ډومین انسټال نو هغې نه بعد زمونږ سرور چې دی کنټرولر شي. یعنی کله چې ته اوس ګوره ته یو هالک خو کله چې په دې کې مونږ سره دغه ډومین انسټال شي یا اکټیو ډایرکټري انسټال شي یعنی واده وکړي مطلب مې داسې او څه موده بعد بچی مچی وشي نو بیا چې دی دې له څوک هالک نه وایي یعنی دې له څوک څه شی وایي پلاس وایي. نو زمونږ مطلب داسې دی یعنی کله چې مونږ په سرور کې اکټیو ډایرکټري انسټال کو یا ډومین انسټال کو نو زمونږ سرور چې دی هغې نه بعد چې دی یعنی کنټرولر شي چې ډومین یا اکټیو ډایرکټري د انسټال کړی نه وي نو هغه هیڅ کلم چې دی کنټرول یې کولی نه شي. اکټیو ډایرکټري خو ځان ته یو ډیټابیس دا لري. اکټیو ډایرکټري څه لري؟ ډیټابیس لري. That is used to store information about user accounts, groups, organization units, domain member client it is. یعنی کله چې مونږه دغه ډومین انسټال او اکټیو ډایرکټري انسټال ډومین یا اکټیو ډایرکټري انسټال نو د دې په ډیټابیس کې مونږه یوزرز کریټ کوو. چا دپاره؟ کلاینټس دپاره. یوزر یې دې نه بعد په ډومین کې جوړېږي لاګین کېږي چېرته؟ په کلاینټس کې. ګروپس پاورس ورته ورکوو یوزرو ته. ارګنایزیشن یونټس زه ورته وایم چې پلانکې یوزره لکه خانس ته چې هر کلاینټس کې لاګین کېږي نو تا باندې ټلیبونه بند دا چې هر یو کې لاګین شي دې باندې ټلیبونه څه کېږي؟ بندي کېږي. تا باندې چې دی میډیا پلیر بند، تا باندې سافټویر بند، تا باندې چې دی مای کمپیوټر بند یا رن بند یا داسې نور څیزونه بند. خو فکر دې وي چې دا ټول د اکټیو ډایرکټري په ډیټابیس کې کېږي. دغه څومره پیسیانې چې مونږ سره ممبرز دي کلاینټس دي د دې ټولو انفارمیشن همچنان مونږ سره په اکټیو ډایرکټري په ډیټابیس کې چې دغه پیسیان ستا څه شی دی؟ ستا غلامان دي یعنی کلاینټونه دي. When we install the active directory in server side then our server become a domain controllers. وی کله چې تا اکټیو ډایرکټري په سرور کې انسټال کړ نو هغې نه بعد چې دی ستا سرور چې دی یعنی ډومین کنټرولر که دا د انسټال کړی نه وي نو هېڅ هم نه مشکل هم نشته. تیوري ډېر د سبا به وایو نور